بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو په اپر کوستان کې چې کم څلور کسان سیلاب وړي د یو کور د یوې مور بچیو څلور واړه ورونه دغه لنډه ګیله ده، دغه لنډه وینا ده. پر زور مطالبه مې دا ده چې دا کوم حکومت چې په KPK کې دی، دا کوم حکومت چې زموږ ضلعي انتظامیه ده یا هر څوک دي، دغه خلکو ډېر انتهایي غټه بېوسي ده او ځان یې پیشپیلی کړی، ټیک ټاک یې په ځان ننګاره کړی دی، یو انسان ته سپک نظر کړی، یو مسلمان ته سپک نظر کړی. دا ټیک خبره ده چې زه د تحریک انصاف سپورټر یم، زه د عمران خان سپورټر یم، خو بالکل په دې خبره باندې خپه نه راکاږم، بالکل په دې ځان نه شپیلی کوم، ځکه چې دا د یو انسان څه ډېره غټه انتهایي زیاتی شوی دی. ډېره د افسوس خبره ده، د شرم مقام دی دغه خلکو له، خاص کر زموږ د تحریک انصاف چې کوم حکومت دی په دې خیبر پښتونخوا کې، او بیا دا بلدیاتي انتخابات هم هغو ګټلي او دلته ضلعي انتظامیه هم د هغو په لاس کې ده. دغه 15 غنټې دغه کسان په دغه ګډ باندې ولاړو، هېڅ قسم توجه چا نه ورکړي. د الله بندګانو بار بار خلک د هلیکاپټر خبره کوي، ولې تاسو په هلیکاپټر باندې څه کوئ؟ ولې صرف چکرې به پکې وهئ، باره به ګرځئ او په خلکو باندې به صرف چکرې وهئ چې پلانکۍ ځای سیلاب یوړو، دننه به ویډیوګانې کوئ په هلیکاپټرو کې او په جهازونو کې. د الله بندګانو دغې مور له به تاسو څه جواب ورکوئ د قیامت په ورځ؟ زه د KPK حکومت ته، د دې ضلعي انتظامیې ته دا د زړه نه ویم چې دغه مور به د قیامت په ورځ باندې لاس او ستاسو به ګریواني. دغه خفګان زموږ د ټولو دی قدرمنو. خو نن سبا چې موږ سوچ وکړو نو دغه یو څو تنظیمونه دي، الخدمت فاونډیشن دی، دغه شان نظام الدین بای دی بړخیلي والا، دغه شان نور تنظیمونه دي، ریسکیو 112 د غریبانان څه شی دي، زیات نه زیات رسۍ دي اوسه، زیات نه زیات کشتۍ دي اوسه، دغه هلیکاپټر خو دغه خلکو څه نشته که نه. خو دا یوه خبره تاسو ته کوم، تحریک انصاف والا خاص کر زه په خپل ځان ته دا خبره کوم چې ګورئ دې خلکو به زړونه تور شي، دا خلک به په تاسو باندې اعتماد ونه کړي چې په دې سخته کې تر دغه خلکو په کار رانشي، په تا به نور څه کوي. دغه که هر څنګه مسلمانانو، انسانانو، غریبانانو، د یوې مور بچیو ته نن لاړ شه که نه محمود خان ته خاص کر زه وایم، دغه نورو د تحریک انصاف چې څونه غټ خلک دی کوم چې په جهازونو کې ګرځي او تشې دورې کوي، د الله بندګانو ته ورشه، د هغې د مور په اړه به څه تېرېږي؟ دغه بچي خو نه را پیدا کېږي په دې سیلاب کې چې ویسي، دا څه سیند خو نه دي وړي، دا خو سیلاب وړي، دا را پیدا کېږي. د زړه نه د زړه مې درته ازار کوي د تحریک انصاف چې کوم حکومت دی زموږ په دې صوبه کې او ضلعي انتظامیه چې زموږ ده، د الله بندګانو دومره سوچ خو کوئ که نه چې دا خو یو انسان دی. تاسو کو سوچ وکئ په بار ملکونو کې چې یو سپی په سمندر کې ډوب شي، یو سپی په سمندر کې ډوبېږي، هغې له هلیکاپټر راسي او دلته څلور انسانان ژوندي ډوبېږي، چغې وایي راشئ موږ بچ کړئ، موږ بچ کړئ، تاسو پرې ځان شپېله کړی. توت لعنت شو په تاسو شه، د شرم مقام دی، خو تاسو کې شرم نشته، تاسو کې حیا نشته، تاسو صرف د کرسۍ وږي وئ.